سو لنډ تازه او ډیر مهم خبرونه. جو باین څنګه د ډونالډ ټرمپ ازار ووهه. دا چې د ټرمپ ازار څنګه جو باین په بد حال کړی دی او د دې ترڅنګ بیا درې لنډ مهم او تازه خبرونه درته نور هم لرو. په دې هیله چې دا ویډیو تر اخره وګورئ. د حکومت رهبرۍ عدلیه او قضایي ارګانونو ته یو وار بیا امر کړی دی چې پر کابل پوهنتون د برید د نیول شویو عاملینو دوسیې په چټکۍ نهایي کړي تر څو اعدام شي او د قربانیانو له کورنیو سره عدالت وشي. استخباراتي ارګانونو تر اوسه پر کابل پوهنتون برید کې مخامخ کېل 3 تنه نیولي دي چې برید کوونکو ته یې زمینه مساعده کړې ده او هغوی ته یې کوردینات کړي دي. دوهم خبر. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي فوزیه کوفی وایي چې دا ګنګوسې ناسمې دي چې ګواکې بین الافغاني مذاکرات له خنډونو سره مخ دي. د نوموړي په وینا په دې ورځو کې مذاکرات او د دواړو پلاوو ترمنځ خبرې نوي پړاو ته داخلي شوي دي او د پرمختګونو هیلې ډېرې دي. کوفی وایي ژر به د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د هوکړې پر هغه مواردو خبرې وشي چې په اړه یې اندېښنې موجودې دي. هغې په مشخصه ډول نه دي ویلي چې د کومو مواردو په اړه اندېښنې شته. دریم خبر. امریکایي رسنیو راپور ورکړی دی چې دغه هیواد منتخب ولسمشر جو باین له خپل سپي سره د لوبو پر مهال خیبخه سخته ضربه خوړلې او ډاکټرانو ورته لارښوونه کړې ده چې څو اونیو لپاره دې له ځانګړو اورتوپیدي تلیو ګټه واخلي. د راپورونو له مخې نوموړي ته دا ستونزه د شنبې په ورځ هغه مهال پیښه شوه چې د میجر په نوم له خپل سپي سره یې لوبې کولې. ټاکل شوي چې نوموړی د جنوري په 20 رسماً سپینې ماڼۍ ته ننوځي او ویل کېږي چې باین به خپل 2 سپي هم له ځان سره سپینې ماڼۍ ته واستوي. او اخیری خبر دا دی چې د ښځو چارو وزارت نوماندې حسینې صافۍ له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه. هغه د 114 تاییدو رایو په ترلاسه کولو سره ونه توانېده چې د دغه وزارت د وزیرې په توګه وټاکل شي. خو احمد ضیا سراج له ولسي جرګې څخه د باور 220 رایې ترلاسه کړې او د ملي امنیت رئیس وټاکل شو او محمود کرزی د ښار جوړونې او ځمکو وزیر په توګه 154 د باور رایې ترلاسه کړې. له تاسو مننه چې دا 4 لنډ تازه او مهم خبرونه مو تر اخره ولیدل. که د دې 4 خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای په امان.